السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. مونږ یو محاوره اورېدلې وه چې یو وي چې ځان شرموي، یو بل وي چې کام شرموي. زه چې سره دا نننۍ کومه ویډیو شیر کوم نو زما په خیال چې دی ځان شرموي. دا تاسو وګورئ چې یو خو د میاوالي نه به ودرېږم او یو به چې کوم دی نو د زمان پارک کومه حلقه ده د دې نه به الکشن خو د عمران خان صاحب د هغوی په مقابله کې د هغوی په مقابله کې به ودرېږم انشاءالله. عمران خان صاحب ته په میاوالي کې ودرېږي او په زمان پارک کې عمران خان صاحب ته ودرېږي. په ان 24 باندې ایمل ولي صاحب ته نه ودرېږي، د هغې نه یېرېږي که نه ته به ودرېږي. دا نن چې په ما باندې کوم تنقیدونه کوي چې د ښځو بېعزتۍ کېږي او دا کېږي، نو ما ته د زمان پارک د ښځو صورت حال بیان کړي، ما ته یې د هغې 126 درنو د ښځو صورت حال بیان کړي. نو چې اوس زه راښکاره شوم چې خلک چوټاکې روجو له راځي په دې حکومت کې، د پي ډي ایم په حکومت کې، نو هغه هم دوی ته بد لګي. دا خو د دې حکمرانانو په مخ باندې څپېړه ده. دا راته ووایه چې الف خان شیرپو څنګه تا خبره وکړه چې خلک ویوز ډالر چې لیوني کړل. الف خان شیرپو چې دی نو هغه پردۍ زنانه وړې ماشومانې جینکې چې راولي په پړونو کې دي، نو آیا دا د خپل ویوز دپاره کې یا د خپل دغه دپاره کې د پیسې دپاره کې د څه دپاره چې دی هغه داسې حرکت جان بوج کوي؟ نو دا ویډیو تاسو وکته د الف خان شیرپو دی، د یو لوکل سطح باندې لکه نیوز رپورټر دی، ریډیو له کار کوي، غالبا دلبر ریډیو له کار کوي او دی وایي زه عمران خان ته زمان پارک کې او داسې بنیګالی یاده که یاسې یاد کوي اینه وته دو حلقو نه به زه عمران خان ته ودرېږم. حالانکې عمران خان ته غلام بلور هغه ته څو ځل بیله، غلام بلور یو خپل نوم لري چې هغه ته بېنظیره شهید چې کوم ده اوه ته ولاړه وه او ایتې بیللې ده، بېنظیر کوم نوم دی. نو زه دته ویم چې ته خو له داسې قسم خبره کوې نو ځان شرمې چې ته عمران خان ته ودرېږي نو به 2 لکه 3 لکه یا څونه وټونه علي که تا له چا 2000 وټ هم درکړو نو بیا به کچه ناست دي. نو دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ چې وګوري خلک چې لکه الف خان شیرپو عمران خان له چیلنج ورکو چې زه به تا ته مقابله کې ودرېږم. حالانکې زه یم چې الف خان شیرپو د ناظمۍ د لیول دی چې دی یو ناظم ته مقابله کې ودرېږي، یو کونسلر ته مقابله کې ودرېږي، نو هغه سره به مقابله کوي، یا به دی وګټي یا به هغه وګټي. خو دی چې دا کمې خبرې کوي نو دا داسې لیونتوب خبرې دي. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.